سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. کله چې یو ادارې ته زنګ وهئ یا کال سنټر ته زنګ وهئ او غواړئ چې د هغه له لارې څخه د یو چا سره لین سئ، نو څنګه به ورته وایاست؟ او یا تاسې خپله په کال سنټر کې کار کوئ، نو تاسې به څنګه تلیفون ته جواب ورکوئ؟ Can I speak to شبیر پلیز؟ کولی شم زه د شبیر سره خبرې وکړم؟ وبخښئ. I would like to speak to share. زه غواړم د شیر سره خبرې وکړم. I will put you through. Hold the line please. زه به تا د ده سره وصل کړم یا به دې لین کړم. هغه ډیجیټل تلیفونونو کې خپل یو سیستم لري چې بل نمبر ته یې ریفري، نو وایي زه به تا د ده سره لین کړم، ته په لین کې اوسېږه. I will connect you now. زه به تا اوس وصل کړم. I am sorry he is on another call. بخښنه غواړم هغه په بل کال یا په بل تلیفون باندې مصروفه دی. I am sorry he is not available at the moment. ډېر بخښنه غواړم هغه اوس یا فعلا نشته یا هغه خلاص نه دی. Please call back later. وبخښئ وروسته زنګ راته ووهئ. Could you ask him to call me? کولی شئ چې تاسې دته ووایئ چې ما ته زنګ ووهي یا بیرته ما ته زنګ ووهي. Would you like to leave a message? تاسې کولی شئ چې میسیج یا پیغام ورته پرېږدئ. Who is speaking? څوک خبرې کوي؟ چا زنګ درته ووهلی نمبر یې سره ثبت نه دی، نو څنګه ورته وایئ؟ Who is speaking? څوک خبرې کوي؟ Who is calling please? څوک یا چا ما ته زنګ وهلی دی؟ Could I ask who is calling? کولی شم دا وپوښتم چې چا زنګ راته وهلی د چا سره په تلیفون کې یم. Can I have your name please? کله چې تاسې زنګ ورته ووهلی نو د یو بل چا سره غواړئ خبرې وکړئ او هغه تاسې کنیکټډ یا وصل مو کړي، نو هغه ستاسو څخه پوښتنه کوي چې تاسو نوم کولی شئ چې راته ووایئ چې زه هغه ته ووایم چې پلاني ما زنګ راوهلی و، بېرته زنګ ورته ووهم. ښه. Who am I talking to? زه د چا سره په تلیفون باندې خبرې کوم، یعنې تاسې څوک یاست؟ تاسې دلته ادب دا دی چې تاسې خپل نوم راته وښایاست. It's Bashir speaking. بشیر یم یا بشیر خبرې کوم. Is it convenience to talk at the moment? آیا دا ښه فرصت دی یا کوم مشکل ستونزه خو به نه یا وخت لري چې اوس ما سره خبرې وکړې؟ Sorry, you must have the wrong number. کله چې غلط نمبر یې درته وهلی یا تاسې یو چا ته غلط نمبر باندې زنګ وهلی، نو څنګه وایاست؟ Sorry, you must have the wrong number. وبخښئ تاسې غلط نمبر باندې زنګ وهلی دی یا زه هغه نفر نه یم چې تاسو غواړئ تماس سره ونیسئ. Sorry, I think you have dialed the wrong number. وبخښئ زه فکر کوم چې تاسې غلط نمبر باندې وصل کړی دی یا مو ډایل کړی دی، زنګ مو وهلی دی. Hang on for the moment. یو غړی په تمه اوسئ یا په تمه واوسېږه. I am about to run out of credit. زما کریډټ یا پیسې په تلیفون کې چې کېږي خلاصېږي. What number can I reach you at? دا پیدا دی چې تاسې خپل نمبر راکړئ یا کوم نمبر ته بیا زه زنګ درته وهلی شم یا په کوم نمبر باندې زه ستاسې سره تماس نیولی شم، تاسې به خپل نمبر ورته ورکړئ. Who do you want to talk to? ته غواړې د چا سره خبرې وکړې. Hold the line please. Hold the line please. په لاین کې اوسېږه یا تلیفون مه کاټوه. I have got a very weak signal. زما د تلیفون انتن کمزوری دی یا دغه سیګنال چې دی هغه کمزوری دی. Can you hear me okay? ته زما غږ صحیح اورې یا ته کولی شې چې ما اواز واورې یا مثلا وایه am I audible? Can you please speak up? کولی شئ چې تاسې خبرې وکړئ. نو دوستانو خدای دې وکړي چې په ورباندې پوه شوي یاست د تلیفون په جوابولو باندې، په کوم ځای کې کومه ستونزه لرئ نه یاست پوه شوي، په کمنټ کې راته ولیکئ. بل ویډیو پورې د خدای په امان.